حب د علماو د ایمان علامه ده، بغض د منافقت علامه ده. ولې نه په هره ډله کې به کمزوري خلک وي، خو په عمومي توګه باندې خو باید موږ تاسې خیر او شر وسنجو. پرون ورځ خو را په یاده کړو چې څه تکلیفونه ور باندې. موږ یو وخت کې دلته د قمندان د امنیې د استخباراتو د کابل د دغه مشران سره څه مجلس و، نو څه خبرې موږ ورته وکړې. دوی غریبانانو ویلې وایي ګورئ مجاهدین درته پراته دي، اکثره داسې مجاهدین دي چې تنخوا نه لري، شپه ورځ د دغه خلکو په خدمت کې لګیا دي، حتی موږ د شپې نه ګزمه پسې وباسو دوی په چوکۍ غریبانان ویده شوي دي. بیا یې راویښ کړو، وایي خوب یې نشته. بیا چې چیرې د خطر غږ شي چې په پلانکي ځای کې دښمن ده، ځان مرګ ته ورکوي، د دښمن ځای ته ځان رسوي، خو تا ته راحت پیدا کوي، بیا هم ته ناشکره پسې غږېږي. څوک ځان مرګ ته ورکوي، پردی زوی ورور د تا په سر مخ ته ځان قربانوي، او موږ وینو قربانېږي. د دغه نعمت که خدای نه خواسته موږ ناشکري کو، بیا به خدای پاک پوښتنه را سره وکړي، بیا خدای نه خواسته تکلیفونه را باندې راولي. موږ به کوشش کوو چې دغه اسلامي نظام مضبوط کو، د دغه سره همکار شو، د دغه معاونین شو. دا افغانستان د ما دا که د امیر المؤمنین ده که د امي ده، په چا پورې تخصیص شته؟ د ټولو مشترک کور ده. د امیران د موږ مزدوران دي، یغو ته تنخوا مقرره ده، خو موږ تاسو ته مزدوري کوي. دا کور خو د ما او تا ده، ولې دا خپل کور ړنګوو؟ باید موږ یو د بل سره همکار شو. د موږ تاسې ملک په دغه کې ملام ضرورت ته، ډاکټر تم ضرورت ته، انجینر تم ضرورت ته، ساینسدان تم ضرورت ته، پیلوټ تم ضرورت ته، ډریور تم ضرورت ته، خو کارخانو والا تم ضرورت ته، تجارت والا تم ضرورت ته، زمیندار تم ضرورت ته. دا به ټول سره آباد وو. هر څوک د په خپله شعبه کې په اخلاص کار شروع کړي، ملک به آباد شي، راحت به جوړ شي. لویه خبره دین ده چې په دین پورې لاس ونیسو. دین د آبادۍ ذریعه ده. دین خلق خدای آبادوي، چې دین راغی دنیا آبادیږي. او بېدیني سبب د بې برکتۍ ده. یمحق الله الربا ویربي صدقات. سود باندې خلک ګټه کوي، خو خدای پاکې برکت ختموي. صدقه خلکو ته تاوان معلومیږي، خو خدای پاکې دنیا ډېروي. ولې؟ هغه دین ده، په دین کې برکت ده. دا بېدیني ده، په بېدیني کې بې برکتي ده. د حلال دنیا مثال د میږې ده، د حرام دنیا مثال د سپۍ ده. سپۍ په کال کې 6 زمن، 5 زمن، 7 زمن زیږي. میږه یو ورځ زیږي. په میږه ټول وطن آباد ده، کسبخانې دي، کور ده، میږه شودي دي، وړې ده، پوستکې ده، ټول په آباد دي، قربانۍ دي، شکرانې دي. خو په کلی کې سپۍ نه پیدا کیږي. کوچان دی یو ځای نه بل ځای ته چې میږي، بیا یې سپۍ هم ورسره وړي، په موټر کې وړي، بیا سپۍ نه پیدا کیږي. او د سپیو ګلې په کار کې ووځي. خو نجس شی دا برکت نشته، کې مري ختمیږي، ارڅه برکت شی نشته. که دین شروع شو، دنیایي کاروبار چوکاټ کې شو، دایمي تجارت دا په دین برابر شو، بیا به په هر کور کې برکت وي، په کلي کې هم برکت وي، په وطن کې هم برکت وي. خو کامیران مو خدای نه خواسته په رشوتو لګیا شو، د نفقه دیغو حرامه شوه، تجار مو په بیع فاسدو لګیا شو، هغه خراب شو، مزارع او زراعتګر مو په هغه زراعت فاسده طریقه باندې لګیا شو، ملکم ویران، کورم ویران، بیا آبادي نشته. الله دې موږ تاسو کور په دین آباد کړي، چې دین راغی یقیني آبادي ده ذاتي. ولې؟ اصل آبادي د زړه ده. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړه خوشحالي چیرې پیدا کیږي؟ چې دین مې دی الله ذکر. طالب په مدرسه کې پروت، په جیب کې 1 روپۍ نه، خو بل څوک چې ورته ګوري ګمان په دا ده چې دا خو 1 لک روپۍ خو به په جیب کې. ځکه د شکایت زندگی نه ده، د سکون زندگی خدای پاک ورته نصیب کړي. دین د عزتمن کوي، د راحت او د سکون زندگی پیدا کوي. ممکن د خدای دین راولي. لږ خو دا تجربه وکړي، په اخلاص باندې تجربه وکړي، په اخلاص نه. دین که سړی په دغه تجربه کوي چې ودرې که ګټه مې وکړي، بیا یې کم کنې نه کم، دا خو خدای پاک په د منافقینو حال کولی. على حرفین
بعضې دین کوي خو په داسې کمې ګټه وخت کې بیا دین کلکوي کنی بیا پرېږدي نه په دغه امتحان نه دا چې د الله په وعدو کې شک نشته په دغه باندې لګیا شي ته عبادت شروع کړه چې سکون پیدا کېږي په زړه کې کنه خوشحالي پیدا کېږي کنه راحت او آرام پیدا کېږي کنه بیا د یوه روپۍ نه په جوب کې روپۍ نه خو مطلب راحت ته چې راحت پیدا کې په روپۍ باندې دومره بې راحته ده چې دسترخوان او د ترکاري درک نه ورته لګېږي په دسترخوان یې وخوړه